السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو مسلمانانو ورونو، په ځیرک موبایل یا په لویو موبایلونو کې یو پروګرام یا یو برنامه ده چې چټ جی پي ټي ورته وایي. دا او دې ته ورته نور برنامې او پروګرامونه هم شته په موبایلونو کې چې همدغه کار اجرا کوي. دغه پروګرام چې دی اکثریت خلک به لیدلی وي، دغه قسم شکل لري او داسې نور پروګرامونه هم شته چې داسې کارونه ترسره کوي چې د دوی نه هر قسم پوښتنه وکړي د تاسو پوښتنه جواب کوي. دغه پروګرامونه چې دي د دوی نه که دیني پوښتنه وکړي او که د یو غیر دیني پوښتنه وکړي، حتی د هر شي په اړه که پوښتنه ترې وکړي نو دوی یو جواب درکوي. نو ټول مسلمانان وروڼه باید په دې باندې ځان پوه کړي چې د دغه قسم پروګرامونو نه د پوښتنې کولو نه باید سړی ډډه وکړي او ځان ترې وساتي. خصوصا دیني پوښتنې او مذهبي پوښتنې خو باید هیڅکله سړی د دغه پروګرامونو نه ونه کړي. لومړی خو دا چې دغه پروګرامونه چې دي اکثریت پوښتنې هغه غلطې جواب کوي. شاید اکثره خلکو ازمایښت پرې کړی وي چې دی اکثریت پوښتنې غلط جواب کوي. او بل دا چې په دې پروګرامونو کې داسې یو ترتیب برابر شوی دی چې که ته د هغې نه 10 یا 20 پوښتنې وکړې، په دې کې په 10 پوښتنې کې تقریبا 7 پوښتنې یا 8 پوښتنې صحیح درته حل کوي، نو یو 2 پوښتنې بیا تا ته غلطې حل کوي. نو باید چې سړی هغه بیا یو کله کله د انسان فکر دې طرف ته ځي چې چلو 8 پوښتنې صحیح حل کړي نو دغه 2 به هم صحیح وي، نو هغه هم بیا د سړي فکر ځي دې طرف ته چې شاید دا به هم صحیح وي. نو سړی باید د دې نه پوښتنه ونه کړي. دا چې کفارو هر څه جوړ کړي دي د مسلمانانو خیر پکې نشته. اکثریت د دې داسې دي چې په هغې کې د مسلمانانو خیر نشته. یو لویه بېخیري، لوی تاوان د دغه پروګرامونو دا دی چې خلک د علماو نه لرې ساتي. ځکه پخوا به چې چاته هر قسم مسئله فکر شوه نو هغه به راته د یو عالم نه به یې پوښتنه کړله. یو عالم ته ورتګ، د عالم نه پوښتنه کول، عالم ته د پوښتنې په نیت باندې ورتلل، هغه لوی اجر، هغه لوی مقام نه به اوس موږ تاسو پرې برخې شوو. اوس پوښتنه درته راغله، بس د چټ جي پي ټي ته ولیکه، بس پوښتنه حل کېږي. نو د دې په ځای چې موږ د دا یو پروګرام نه پوښتنه وکړو، باید لاړ شو د یو عالم نه پوښتنه وکړو. دغه لوی خیر چې موږ او تاسو په دې باندې بعضې خلکو ته به ډېر یو عادي شی برېښي، د عالم مخ ته کتلو کې الله جل جلاله انسان ته اجر ورکوي. عالم ته د پوښتنې په خاطر باندې ورتګ د انسان دغه تګ دا په طالبۍ کې حسابېږي. د طالبۍ هغه لوی مقام دی چې د رحمت ملایکو انسان ته وزرې غوړوي. د یو دیني مسایلو د حل په خاطر یو انسان عالم ته ورروان شي، نو د دغه انسان ته الله جل جلاله د رحمت ملایکو خپلې وزرې غوړوي چې دا دومره برکت قدمونه دي چې هغه د ملایکو په خپلو وزرو باندې ږدي. نو د دغسې پروګرامونو په ځای باندې باید موږ د عالم نه پوښتنه وکړو. او دغه رقم ته بعضې وخت د دې پوښتنه یو خبره د عالم سره په ټکر کې راځي، نو بیا خلک په علماو باندې بدګمانه کوي. او ځینې خلک ملحدین هغه خو باقاعده اوسلګېدلي دې ته دي چې هغه د علماو بدنامي وکړي خلکو ته لګیا دي عالم داسې دی او عالم هغه دی، عالم دغه دی. څوک د مفتي په نوم باندې، څوک د دکتور په نامه باندې په یو بل نه مرجګي کړي، د علماو بدنامي کړي. او کفارو هڅه او کوشش دا ده چې خلک د علماو نه لرې وساتي، د علماو نه منفور وساتي، تر څو خلک د خپل دین نه خبره پاتې کړي. او ورسره یو څوک چې دا پروګرامونه د ځان سره ولري، هغه بیا یو مسئله نشي یادښت کولی، هغه بیا یو مسئله د ځان سره حفظ کې نشي ساتلی، ځکه هغه بیا مخې باور په دې باندې وي چې که مسئله ورته پېښه شوه نو زه به یې د موبایل نه پوښتنه وکړه. نو په دیني پوښتنې کې بیخي صفر دی دغه پروګرام. نو تر څومره مو چې وسه کېږي باید دیني پوښتنې د دې نه ونه شي. هغه ایمبۍ، هغه مصرف د موږ او تاسو چې راځي په دې باندې، هغه د موږ او تاسو کفارو ته ځي. د دې په ځای چې په دې باندې موږ مصرف وکړو، باید یو کتاب مطالعه کړو، خبره د کتاب نه وګورو او د عالم نه خبره وپوښتو، نه دا چې موږ او تاسو د یو پروګرام نه خبره وپوښتو.